سلامونه ستړي مه شئ وخت مو په خیر نن جمعه د غبرګولي شپږمه نیټه ده د ژوندون خبري ټولګې ته ښه راغلاست په سر کې هم د څو مهمو خبرونو سرټکي د افغانانو ستونزې بشري سازمانونه وایي د افغانانو ډیری برخه له لوږې سره مخ ده په بهرنیو ناستو کې د اسلامي امارت چارواکو نه ګډون شنونکي وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه په بحثونو کې د نوي حکومت شتون مهم دی ایران ته د افغان حکومت ډاډ اسلامي امارت وایي چمتو دي چې د نشهیي موادو د قاچاقو د مخنیوي لپاره د ایران سره مرسته وکړي په بهرنیو خبرونو کې به وګورئ چې زیلنسکي وایي روسیه د نسل وژنې ښکاره پالیسي مخې ته وړي بشپړو خبرونو ته ښه راغلاست ویاند عصمت الله حلیم بسم الله الرحمن الرحیم شنونکي وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه په بحثونو کې د نوي حکومت شتون مهم دی د سیاسي چارو کارپوهان د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې د افغانستان د مسایلو په اړه جوړې شوې غونډې ته په اشارې سره وایي چې د افغانستان د مسایلو په اړه په جوړېدونکو غونډو کې باید د افغانستان د نوي حکومت استازي ګډون ولري اسلامي امارت هم د افغانستان په اړه له جوړېدونکو غونډو او بحثونو هرکلی کوي او هیله لري چې د افغانستان د اوسنیو مسایلو اهمیت دې درک شي نور حال په دغه راپور کې د تاجکستان په مرکز دوشنبې کې د افغانستان په اړه دوه ورځنۍ غونډه ترسره شوه چې د نورو مسایلو ترڅنګ پکې په افغانستان کې د ښځو د حقونو او د ټولګډونه حکومت په اړتیا هم خبرې شوي په دې سیمه ییزه امنیتي غونډه کې هیوادونو له تروریزم سره د مبارزې لپاره د افغانستان وړتیا پر لوړولو ټینګار شوی او ویل شوي چې اسلامي امارت باید د ټولګډونه حکومت او د ښځو د حقونو په برخه کې د هیوادونو او نړیوالې ټولنې غوښتنو ته پام وساتي د سیاسي چارو شنونکي وایي چې د سیمې هیوادونه له افغانستان څخه سیمې او نړۍ ته د موجه ګواښونو په اړه اندېښنه لري نو د یادو ګواښونو د مدیریت لپاره ورته ناستې تیاروي په بنیادي ډول د دې لپاره و چې په هغو احتمالي ګواښونو باندې بحث وکړي چې دوی احساسوي د افغانستان له حالاتو او یا د افغانستان له حریمه څخه بیا بلخص د حوادثو په انکشاف کې ممکن نوي ګواښونه ایجاد شي او دغه ګواښونو په وړاندې د دوی د یو همغږۍ د رامنځته کولو لپاره دوی مجبور دي چې سره کینی او یو مصلحت ته ورسیږي سره د دې چې د طالبانو او د اسلامي امارت د استازو په نشتون کې به دغه غونډې د پریکړو او یا طالبانو ته د دوی د پیغام رسیدل یو څه پیکوي او خو د چارو کارپوهان نیوکه کوي چې په افغانستان کې د روانو مشکلاتو د حل او سیمې ته له افغانستانه د پیښیدونکو خطراتو په اړه باید په داسې بحثونو کې د افغانستان د اوسني حکومت استازي ګډون ولري ترڅو اوسني حاکمان هم پکې خپل رول ادا کړي پکار دا و چې په دې غونډه کې د طالبانو استازو حضور درلودی طالبانو استازو د دنیا اندېښنې او د همسایګانو اندېښنې اورېدلې وای بعضې شانو ته شاید وضاحت ورکړی وای بعضې اشتباهات شاید منلي وای نو بغیر د طالب د شتونه څخه هره غونډه چې په هر ځای کې جوړیږي پایله فقط یو اعلامیه ده هغه اعلامیه کې دا غواړو ها غواړو لکه د شورای امنیت د ملل متحد طالبانو څه غوښتنه کوو چې ګړندي ګامونه واخلي خو طالبان یې نه اخلي څه کوئ په دغسې عمل کرد باندې تاسې څه نه ودرېږئ نو زما نظر دا ده چې باید غونډو طالبان وغوښتل سي که دا وي فعلا مشروع که نامشروع که قانوني که غیر قانوني ولې د افغانستان واکمنان دي فعلا د اسلامي امارت حکومت بیا له هرې هغې ناستې چې د افغانستان په محوریت ترسره کیږي هرکلی کوي خو وایي چې د سیمې هیوادونه هم باید په افغانستان کې د اوسني امنیت اهمیت درک کوي او د امنیت د لا ټینګښت لپاره به هم له افغانستان سره همکار وي امارت اسلامی افغانستان نشست‌هایی را که در کشورهای همسایه با محوریت افغانستان برگزار می شود به دیده قدر می بیند. امنیت در کل در افغانستان تامین است و انشالله که کشورهای همسایه و منطقه نیز با درک اهمیت امنیت و ثبات در افغانستان
برای تامین خوبتر امنیت و ثبات در کشور ما که به سود منطقه نیز هست با دولت افغانستان همکاری داشته باشند. همچنان امارات اسلامی افغانستان متعهد هست که به هیچ حلقه شوم اجازه نمیدهد تا با کاربرد خاک افغانستان امنیت کشورهای همسایه و منطقه ما را مختل بسازند. په پلازمینه دوشنبه کې د افغانستان په اړه په دې غونډه کې د هند سربیره د روسیې، چین، ایران او منځنۍ اسیا هیوادونو د ملي امنیت سلاکارانو برخه اخیستې وه. د افغان ښځو په اړه اسلامي امارت د ملګرو ملتونو پریکړه لیک رد کړ. اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پریکړه لیک رد کړ چې پکې راغلي چې اسلامي امارت پر ښځو سخت بندیزونه لګولي دي. د امنیت شورا 15 غړیو د سې شنبې په ورځ په اسلامي امارت غږ وکړ چې سمدستي دې پر ښځو له لګول شویو بندیزونو لاس واخلي. امنیت شورا انتقاد کړی چې اسلامي امارت د زده کړو، کار او د ښځو پر آزادانه سفر بندیزونه لګولي دي. د اسلامي امارت مشر دا امر هم کړی دی چې ښځې د په عامه ځایونو کې حجاب اغوندي او مخ دې پټوي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت په یوه بیان کې د امنیت شورا اندېښنې بې بنسټه وبللې او ویل افغان حکومت اسلامي حجاب د ټولنې له دیني او کلتوري دودونو سره سم او مناسب ګڼي. بشري سازمانونه وایي د افغانستان ډیری برخه له لوږې سره مخ ده. د ملګرو ملتونو بشري او خیریه بنسټونه وایي اوس مهال افغانستان بشري مرستو ته ډیر افغان وګړي اړتیا لري. د دوی په خبره په دغه هیواد کې هر یو او دوهم کس د راتلونکي لپاره اندېښمن دي ترڅو څنګه خواړه پیدا کړي. خو د یو شمېر شنونکو په خبره د افغانستان اوسنی حالت د بهرنیو د ګټو لپاره قرباني شوی او افغانستان ته د دایمي اقتصاد لپاره هیڅ کار نه دی شوی. نور حال په دغه راپور کې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د لوی کمیشنرۍ پر اساس په افغانستان کې د خوراکي موادو امنیت تر بل هر وخت کم شوی او د افغانستان د نفوس تر نیمایي ډیر په بشري مرستو متکي دي. د کډوالو لوی کمیشنرۍ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نور هم په زیاتېدو ده او له کبله یې په هرو دوتونو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړي او که نه. په افغانستان کې اقتصادي بحران او لوږه نوره هم په زیاتېدو ده او له کبله یې هر 2 تنو کې یو تن باور نه لري چې د راتلونکي وخت ډوډۍ به ترلاسه کړای شي او که نه. موږ هیڅکله افغانان یوازې نه پرېږدو. موږ له افغانانو سره د اقتصاد، پوهنې او روغتیا په برخه کې مرستې راټولوو ترڅو د افغانان له دغه حالت څخه ووځي. همداراز په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې سازمان یا FAO د یوې سروې له مخې ویلي چې 19.7 میلیونه خلک له شدیدې لوږې سره مخ دي. د 2022 کال په جنوري او فبروري میاشتو کې د خوړو خوندیتوب او کرنې کلسټر شریکانو له لورې یوه سروې وشوه. د سروې پر مهال وښودل شوه چې افغانستان کې 19.1 میلیونه خلک له شدیدې لوږې سره مخ دي. شنونکي بیا د افغانستان د اقتصاد ځوړتیا پر نړیوالې ټولنې او امریکا اچوي. د هغوی په خبره د افغانستان اقتصاد د بهرنیو مرستو باندې ولاړ و او هیڅ بنسټیز کار دغه برخې ته نه دی سوی. بحران اقتصادي بحران چې راغلی دی دا د همدې نړیوالې ټولنې د وجې نه دلته مابین ته راغلی دی. فلهذا نړیوالې ټولنې لپاره پکار دي چې دوی څومره فشارونه زیاتوي او دلته په افغانستان باندې د اقتصادي بندیزونو سره اقتصادي مشکلات را مابین ته کیږي. خلق غریب خلق لاس او ګریوان کیږي، ورسره د فقر سره لاس او ګریوان کیږي. فلهذا زه وایم چې امارت ته نه بلکې نړیوالې ټولنې ته دا پکار دی چې د امارت نه دغه اقتصادي بندیزونه لرې کړي. پس له جمهوریت د سقوط نه په زموږ هیواد کې فقر او بېوزلي ډېر شوې ده او خپل اوج ته رسیدلې ده. اصلي علت او عوامل دا ده چې په دې 20 کالو کې زموږ اقتصاد د بهرني هیوادونو د مرستو په سر راولاړ و او موږ یو ډول مصرفي او کاذب اقتصاد درلودل. بیا هم دلته ځینې اقتصادي سیاسي تحریمونه په حکومت باندې وجود لري او تر اوسه پورې د افغانستان اسلامي امارت د نړۍ د یو هیواد لخوا هم
په رسمیت نه دی پېژندل شوی. دغه ټولې ستونزې دي چې په افغانستان کې لوی فقر او دغسې ستونزې شته چې د اقتصاد نګاه نه ورته ونیسو ډېر په خراب حالت کې زموږ هېواد قرار لري. شنونکي پر اسلامي امارت غږ کوي چې د هیواد اقتصاد د جوړولو لپاره د مهم او بنسټیز کارونه ترسره کړي، د دغه هیواد له معدنیاتو د استفاده وکړي ترڅو دغه هیواد بیا ځلې پر خپلو پښو ودرېږي. دوی اکثره زیات فوکس باید په اقتصادي برخو وي. تاسو ګورئ افغانستان یو غرنی هیواد، افغانستان اوبه لري. تاسو ګورئ هغه اوبه چې خارجي ممالکو ته ځي باید د هغوی د مهار لپاره، د هغوی د ساتلو لپاره باید خارجي ممالکو سره داسې پروتوکول وکړي، یا ایران یا پاکستان د مملکتونو سره چې د اوبو په مقابل کې باید دوی یا پیسې ترلاسه کړي او یا د هغوی نه تیل وپلوري چې تر څو وکولی شي د اقتصادي ستونزو ته د حل لاره پیدا کړي. او بل خواته افغانستان وګورئ معدنونه ډېر زیات لري. دوی باید کوشش وکړي چې د معدنونو څخه استفاده وکړي او هغه معدنونه چې نور هیوادونو ځان ته وړي باید دوی کوشش وکړي هیوادونه دې ته لیواله کړي چې دلته راشي، د دوی لپاره پروګرام جوړ کړي تر څو. خو د افغانستان اسلامي امارت هم مسؤلیت لري تر هغو د نړۍ سره تعامل ته نږدې سي، ښې ډیپلوماتیکې اړیکې پیدا کړي او د نړۍ ځینو روا غوښتنو ته غاړه کیږدي، په افغانستان دننه کې یو سیاسي مشروعیت ترلاسه کړي. دا ټول هغه څه دي چې دې ته لاره هواروي. تر هغو د اوس لپاره موږ د نړۍ څخه مرستې وغواړو او مرستې راجذب کړو. د افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان اسلامي امارت ته لازمه ده چې ډیر عاجل د 4 لکه ټنه غوړیو او د 4.5 میلیونه ټنه غنمو او نورو خوراکي توکو قراردادونه ډیر عاجل باید د نړۍ سره لاسلیک کړي چې هیوادوال نور ونه کړي، چې هیوادوال ته نور زجر ورنه کړي. نور مو د هیوادوال آینده په اندېښنه کې نشي. اوس هر هیوادوال اندېښمن دی او د خوراکي توکو بیې ورځ تر بلې لوړېږي. د کابل اوسیدونکي هم له دولت څخه د کار تمه لري او غواړي چې د کار زمینه ورته برابره سي ترڅو د دوی ورځنۍ چارې په ښه ډول مخته ولاړ سي. اسلامي امارت څخه مې دا غوښتنه ده چې د افغانستان خلک د اقتصادي بحران سره مخ دي او باید خلکو ته د کار زمینه برابره کړي چې تر څو خلک وکولی شي په اسانۍ سره حلاله نفقه پیدا کړي. کارونه وام بس زموږ تاسې ټول ځوانان مثلا خارج ته ځي یا ایران ته ځي، بل ټول د شمدا ده چې باید خلکو ته زمینه جوړه کړي، خلکو ته کاروبار جوړ کړي. دا چې کار جوړ نه کړي نو خلک خامخا یو څه به کوي، یو تظاهرات یا مظاهره او چې به کوي نو خلک مجبوریږي. نړیوالې ټولنې او سازمانونو پر داسې مهال د افغانستان د خلکو په اړه د بد اقتصادي وضعیت پر سر خبرې کړي چې څو ځله مخکې هم د اسلامي امارت له لوري د یادو خبرو په غبرګون کې ویل سوي وه چې نړیواله ټولنه دې پر اسلامي امارت سته بندیزونه لرې کړي ترڅو افغان وګړي له دغه حالت څخه ووځي. د اسلامي امارات سرپرست حکومت چارواکي وایي پاکستان ته یې د ډبرو سکرو صادرات زیات کړي او ګمرکي مالیات هم پرې لوړ کړي دي. اسلامي امارت غواړي له بهرنیو مرستو پرته د افغانستان د معادنو د استخراج له لارې ډیر عواید ترلاسه کړي. د مالیې وزارت ویاند احمد ولي حقمل ویلي چې په تیرو 6 میاشتو کې د ډبرو سکرو د صادراتو له لارې د 14 میلیارد افغانیو په ارزښت عواید ترلاسه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اوکراین باندې د روسیې له یرغل وروسته اندونیزیا چې د ډیرو سکرو لوی صادروونکی هیواد بلل کیږي صادرات بند کړي دي. د اندونیزیا د دغه اقدام له کبله په نړیوال مارکیټ کې د ډبرو سکرو بیې لوړې شوي او په اروپایي هیوادونو کې تقاضا هم زیاته شوې ده. د راپور په اساس د افغانستان څخه د ډبرو سکرو صادرات به د پاکستان ډیره اړتیا پوره کړي او په جنوبي افریقا باندې به تکیه کمه کړي. دا مهال پاکستان د خپل ضرورت وړ 15 سلنه د ډبرو سکاره له جنوبي افریقا څخه واردوي. بریټانیا ته سږکال ورغلي ډیری کډوال افغانان دي. د بریټانیا د کورنیو چارو وزارت وایي په روان 2022 کال کې د فرانسې او بریټانیا ترمنځ د کانال له لارې بریټانیا ته په ورغلیو کډوالو کې اکثریت افغانان دي. د دغه وزارت پر اساس تازه شمیرنې ښیي چې د بریټانیا او فرانسې ترمنځ د اوبو له دې خطرناکې لارې د سږکال په لومړنیو 3 میاشتو کې 1,094 تنه بریټانیا ته اوښتي. حال ده چې
په ټول 2023 کال کې له دې لارې برېټانیا ته 1223 تنه پناه وروړې وه. د دغه وزارت په وینا په هرو 10 تنو کې چې له دې لارې برېټانیا ته تللي 9 تنه افغانان وو. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپره شویو شمیرو کې هغه افغانان نه دي شامل چې د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته د مهاجرت د ځانګړي پروګرام پر اساس برېټانیا ته لیږدول شوي دي. د اسلامي امارت له واک ته رسېدو وروسته لکونه افغانان ګاونډیو هیوادونو اروپا او امریکا ته لیږدېدلي دي. د برېټانیا د کورنیو چارو وزارت د سږ کال په لومړیو 3 میاشتو کې یعنې جنوري، فبروري او مارچ کې برېټانیا په ورغلیو پناه غوښتونکو کې له افغانانو وروسته تر ټولو ډیر ایرانیان ښوولي دي چې د ټولو ورغلیو پناه غوښتونکو په 16 ته رسیږي. عراقیان بیا تر ایران 1% لږ ښوول شوي دي. د ژوندون نړیوال راډیو تلویزیون درنو لیدونکو دا و تر دې مهاله کورني او بهرني خبرونه. د خپلو ټولو همکارانو په مننې چې د خبري ټولګې په چمتو کولو کې راسره مرسته وکړه. تر بیا ښه وخت.